یوې ښځې وی چې یو سندره مې زده کړې او د لالا په واده به یې ویم. نو ما به ځان له یو ټکي خوښ کړو، هغه یو وی، هغه بلبل وی، ما ته پکې هېڅ نه دي پاتې، صرف دوه خبرې یو څه پکې پاتې دي. څه به وایو ځکه چې راغلي وو، نو خامخا دونه مظلم کړی دی. یو دا چې دې سړي واده په وخت کړی دی، دا خبره چا ونه کړه که نه، ځکه به چې دا خبره به چاته نه معلومه. دویمه خبره دا ده چې د دې سړي پته نشته قسمت یې ښه دی که څنګه چل دی. مونږ خو دې داسې د دونه لوی درجې شاعر نه ګڼلو، خو هغه شپه مې واورېد وزیر اعلی یې شعر ویلو که نه. نو مطلب دا دی چې د یو سړي شعرونه وزیر اعلی ووایي، به د دې نه لویه درجه خو نشته دی که نه. لکه دا ډیره لویه خبره ده چې ته دغه ډله کې شامل نشي، بس دا یاره مې ته کېږي که نه. دا ویرېږو پې او ده په اعتراض هم کړی دی که نه. دا خیر دی، هغه خو ده ورسره خپل تعلق جوړو چې یاره داسې که نه. نور هغه شی هغه ټیک ویلی دی چې مونږ په پته چتي پسې باز پرېږدو که نه، او واقع هغې چتي پسې باز پرېږدي دی هم ورپسې پرېږدي. خو زه چې د دې سړي د کوم څیز نه زیات متاثر یم هغه دا ده چې ادب هم خلک لیکي، صحافت هم خلک کوي، خو د ده ځینې د دې ادب او صحافت سره د ده څه بعضې ایکسټرا ډیوټۍ کړي دي. مثلا دی په صحافت کې و، نو ده بلا ډېر انټرویوګانې د خپل کلي وطن د داسې خلکو یې کړي دي چې هغه د دې نه مخکې هم نه دي شوي په هغې پروګرامونه، وروسته هم پې نه دي شوي. یو دویمه دا ده چې دی په دې ریډیو کې دی، نو په ریډیو کې ما په خپله بلا موده کار کړی دی، د هغې صرف هغه کمپیرنګ یا د هغې سکرپټ ډیوټي وي. خو دا سړی ورسره ویډیو ریکارډینګ راوړي، حالانکې دا د په ډیوټۍ کې نه راځي، نو د هغې دله د هغې څه پیسې ورکوي. خو کمال دا دی چې دی څوک راځي د اسلام آباد ته، د ورته مایک نیولې دی، ولې ویډیو کوي، دی څه کوي دغه ریډیو نه نشر کې. لکه ریډیو نه ویډیو د کومه راځي که نه، لکه دا پکې د کمال دی. او زما خیال دی چې نو ډېر ښه سړی په دې باندې دی چې ګوره یو سړي په زیارتونو ډاکومنټري کوله، د هغه سره هم راغلی او دوه درې پیلې، کله به اصحاب بابا له تلو، کله به دغه ته تلو. او کمال دا دی چې صرف ما ورته تصویرونه خو تاسو هلته هم اخیستې شول که نه، یا خو د ملنګانو نه خبرې والی، او یا که د هغه خپل اواز ډېر کلچړ اواز و، سټوډیو اواز و. خو دا سړی ورسره په یوه سخته ګرمۍ کې ګرځېدو د هغه سره، نو مطلب دا چې یاري دوستي هم ښه ده، تعلق یې هم ښه دی. او ما په یوه خاکه هم په دې لیکلې وه قداور لیکوال، نو دی په قدم لوی دی، په خوی هم لوی دی، مړه به سر سي لوی دي که نه. البته دا دلته چا خبره وکړه چې د اجمل خټک صاحب دغه پې راځي، نو ټیک ده، ښه خبره ده، خو اجمل خټک صاحب افغانستان ته تللی او دی نشو لیږلی اوس که نه. ځکه چې نو که هلته یې لیږئ خو بیا خو به ترې نه جوړ شي، خو بس اجمل خټک دې ترې جوړ نه شي، خیر دی، خو چې دلته پاتې شي که نه. ځکه چې دلته به دې څه ناسه کار به وکړي. او ها په دې موقع زه د پښتو ادبي سوسایټۍ ستاینه کوم چې مونږ داسې دلته څه پروګرامونه کړي چې د ژوندو خلکو سره د هغې عزت افزایي وشي. نو په هغې کې زما خیال یو کوواټ کې چې بیا وروسته یو پروګرام نیمو کو، خو پښتو ادبي سوسایټۍ دا څلورم پنځم پروګرام دی چې د خپلو ملګرو په حق کې کوي. نورالاسلام صاحب سنګر صاحب په دغه کې کړی، دا یو کو مخکې هم کړی و. نو زه د دې پښتو ادبي سوسایټۍ د ملګرو مشرانو مننه کوم. السلام علیکم.